که ستاسو فیسبوک، انسټاګرام او یا ټیک ټاک ته منفي خبرونه، بې ځایه او غیر اخلاقي ویډیوګانې راځي، نو د رمضان میاشت د ټولنیزو رسنیو د پاکوالي لپاره بهترین فرصت ده. یو تریخ حقیقت به درته ووایم، که تاسې په انټرنټ کې بې ځایه او منفي ویډیوګانې ګورئ، نو دغه ویډیوګانې ستاسې د کورنۍ غړو، کوچنیان، خویندې او مشرانو ته هم راتلی سي. نو د کورنۍ ډیجیټل ساتنه ستاسو د موبایل څخه شروع کېږي او دا ستاسو مسؤلیت ده. راځئ د ټولنیزو رسنیو د بې ځایه موادو پاکولو لپاره څو غوره لارې درته وښایم. اول تر ټولو مهم، هغه کسان چې منفي پوسټونه کوي، ویډیوګانې درته راځي، هغه باندې به ناټ انټرسټډ ووایاست. که ټیک ټاک یې، که انسټاګرام یې او که فیسبوک کې پر ویډیو باندې کلیک وکړئ، تاسو ته د ناټ انټرسټډ آپشن راځي. او بالمقابل هغه کسان چې مثبت خبرې، ښه ویډیوګانې پورته کوي، هغه کسانو ویډیوګانو ته لایک ورکړئ، کمنټ ورکړئ، شیر یې کړئ او انټرسټډ آپشن انتخاب کړئ. دوم کې د فالوورز لیست ده. خپل فالوورز لیست اپډیټ کړئ. هغه کسان چې په دوامداره توګه منفي شیان پورته کوي، هغه کسان د فالوورز د لیست ایسته کړئ، او هغه کسان چې مثبت شیان پورته کوي، هغه کولی سئ فالوورز لیست ته ور واچوئ. په دریم کې سرچ کول دي. تاسې کوشش وکړئ چې د فیسبوک، انسټاګرام او یا ټیک ټاک په سرچ بار کې هغه 5 خپل د خوښې کسانو نومونه سرچ کړئ او د هغه ویډیوګانې وګورئ. راځئ اوس تخنیکي اړخ ته وګورو. که چیرې فیسبوک استفاده کوئ، په فیسبوک کې به سیټینګ او پرایوسي ته ورسئ او کانټنټ پریفرنس کې به خپل هغه د خوښې شیان انتخاب کړئ چې تاسو ته کم ویډیوګانې راسي. دې ته ورته په انسټاګرام او ټیک ټاک کې هم دغه آپشنونه شته. او بیا به فیسبوک ته په اکټیویټي لاګز ته ورسئ. هغه اکټیویټي لاګز کې چې مو کومې ویډیوګانې کتلې هغه به ټول کلیر کړئ. یوه خبره مو په یاد وي چې دا د یوې ورځې هڅه نه ده. دا کار باید تاسې په دوامداره توګه وکړئ تر څو تاسو ته په دوامداره توګه مثبت شیان راسي.